د نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو، نن درته په عربي ژبه او په نورو ژبو باندې د عربي ژبې د خندلي اغیز په هکله د مصنوعي ځيرکتيا یا ای په غږ کې یو رپورټ لرو. د عربي ژبه د عیسی علیه السلام له زیږېدلو نه کابو اته پیړۍ مخکې هم وه، خو داسې نه ده چې کلاسیکه او پخوانی عربي دی د نوي او عصري عربي نه توپیر ونه لري. دا توپیر شته او په دې توپیر کار شوی او دا کار پرې د 3 پیړیو دپاره شوی دی. د عربي ژبه د نړۍ یو پخوانی او لرغونې ژبه ده چې د هغې د وجود شواهد د عیسی علیه السلام تر زیږېدلو اته پیړۍ وړاندې پای نوموړې ژبه د عربو د لوی ټاپوزمې په شمال لویدیځ کې زیږېدلې ده. دا ژبه د 3 او 4 زیږدیزو پیړیو ترمنځ د عربو ژبپوهانو لخوا سم او پراخه شوې ده او نوې عربي ژبه ترې زیږېدلې ده. دا ژبه ډېرې لهجې او د وینا ډولونه لري، خو د لوی خدای د کلام او د ستر قرآن ژبه یو ځانګړی ډول لري او دا ډول د لرغونې عربي ژبې له نورو ډولونو نه بیل دی. عربي ژبې د خپل تاریخ په اوږدو کې د نړۍ پر بېلابېلو ژبو اغیزې کړې دي. په تیره بیا د افریقې په شمال او د منځني ختیځ په ځینو برخو کې د اسلام د پراختیا او د اداري او کلتوري اغیزو له امله د ژبې د نورو ولسونو او سیمو د اصلي ژبو ځای نیولی دی. له بلې خوا داسې هم نه ده چې د ژبې ته نورې ژبې د ژباړې د لاسه نه دي نوتي. د ساري په ډول د عباسیانو د خلافت د دورې په پیل کې د پخوانۍ یونانۍ ژبې نه ډېر علمي او ساینسي ټکي د ژباړې د لارې په عربي ژبه کې راغلل. د عربي ژبه د انګریزۍ او فرانسوي ژبو څخه وروسته د نړۍ 3مه لویه رسمي ژبه ده او د ملګرو ملتونو د 6 رسمي ژبو څخه یوه ژبه هم عربي ژبه ده. دا ژبه په منځنیو پیړیو کې په تیره بیا د 5مې او 15مې زیږدیزې پیړۍ ترمنځ په 10 تیرو شوړ پیړیو کې د کلتور او زدهکړې په تیره بیا د ساینس، ریاضي او فلسفې په برخو کې د انسانانو او مسلمانانو دپاره یوه لویه ژبه وه. دا ځکه خو د عربۍ ژبې ټکي ګڼو اروپایي ژبو ته ورغلي دي او دا ژبې بډای دي. همدارنګه د نړۍ ګڼې نورې ژبې هم د عربي ژبې پوروړې دي او د زرګونو ټکو پورې ترې غوښتې دی چې بیلګې دا دي: یو په انګریزۍ ژبه کې له 0 واخله تر 1500 پورې د عربۍ ژبې ټکي او لغاتونه شته. دا ټکي د ساینس او ستورپوهنو په ډګرونو کې انګریزي ژبه غوړوي. دویمه ژبه هسپانوي ده، ځکه چې مسلمانانو د هسپانیې په ایبریا حکومت کولو او پایله یې دا شوه چې غربي ژبه هسپانوي ژبې ته نوتله او هسپانوي ترې 4,000 ټکي او لغات واخیستل. دریمه ژبه چې عربي ژبه ورنوتې د فرانسوي وه. فرانسوي ژبه د 19مې او 20مې پیړۍ په لومړیو کې د شمالي افریقې د کلتور او جغرافیې سره د تړاو د امله د 1000 څخه ډیر عربي لغاتونه لري. همدارنګه ترکي ژبه د دینی، مذهبي، قانوني او اداري برخو کې تر 3000 پورې عربي ټکي او اصطلاحات کاروي. پنځمه که د ایران پارسي یا د افغانستان دري ژبې راواخلو، نو په دې دواړو ژبو باندې هم عربي ژبې ډیر ژور اغیز پرېښی دی. د اټکلونو سره سم د پارسۍ او دري ژبو خو فصلو کې لږ تر لږه له 25 واخله کابو تر 40 سلنې لغاتونه د عربي ژبې څخه اخیستي دي او دا اغیز د پارسۍ ژبې او حتی دري ژبې د ادبیاتو رګ رګ تاکوز شوی دی. همدارنګه پښتو هم په غربي رسم الخط او لیکدود د ښي خوا نه چپې ته لیکل کیږي او دا خوی د فارسي، دري او اردو ژبو هم دی. که اتاترک د ترکي ژبې لیکدود لاتیني لیکدود ته نوې اړولې، نو ترکي ژبې هم د عربي رسماخت کارولو او لکه پارسي، دري، اردو او پښتو ژبه ترکي ژبې ته هم ده. عربي ژبې د الفبې د 4 تورو څخه ګڼ توري ورنوتي، که څه هم دا ټولې ژبې خپل توري هم لري چې د عربۍ له تورو توپیر لري. د ساري په ډول د پښتو، دري او پارسي ژبو د ژپوري شو یا د پښتو او اردو د ډنټړ او د پښتو ژبې د توري په عربۍ کې نه شته. همدارنګه عربي ژبه د توري هم نه لري، خو پښتو، پارسي، دري او اردو ژبې لري. یاد ساتئ چې ورکړه او واخله ژبې ژوندۍ او کتهر کې ساتي او پښتو هم د یوې ژوندۍ ژبې په ډول د عربۍ ژبې اغیز د دین او ګاونډیو ژبو لکه دري، پارسي او اردو غوندې منلي او د اټکلونو سره سم په پښتو ژبه کې هم د عربي ژبې شاوخوا 5.5 کلمې رانوتو او لکه څنګه چې مو ویل دین او ګاونډو ژبو هم د عربۍ د اغیز پښتو ته راوړی دی. خوږو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې دا رپورټ مو د مصنوعي ځيرکتیا په غږ کې چې زما غږ د خوښ وي او نړیوال ټلویزیون د لایک یا خوښي سبسکرایب په نښو او د تبصرو یا کمنټس په لیکلو وپالئ او په دې ډول د دې هڅو یوه لویه او غوښنه برخه شئ.